که خیستم روی خون داره. پدر ممی بچه زده قد چاقو اول زده بود، چاقو که میده شد و قد تورچه زد. قهوه آورد فیصل گفتم برو زرموشم بیار. دمینی قهوه زرموشم انداختم، گولی خوام انداختم. بعدا دیگه باز به قتل رساندیم مشترکانه. دوسیه په ارتباطي نامشروع باندې جوړه شوې ده او دلته زموږ ریاست تحقیقات جنایي از ایران رد المرسله برگه خروجی دارید؟ نه. دا د کابل د چارقلعه وزیرآباد سیمه ده چې په دغه کور کې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې یوې ښځې خپل خاوند وژلی و او وروسته د همدې کور په بدرف کې اچولی و. د کابل د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست د اخلاقي فساد پر وړاندې د مبارزې عملیات په هڅو د یاد وژل شوي کس جسد د یاد کور له بدرف څخه وموندل شو او عاملین یې د قانون منګول ته وسپارل. له نیول شوي ښځې سره بل کس په جرم کې شریک نیول شوی چې جان آغا نومی کس ته یې د نشې له دوا ورکولو وروسته هغه په قتل رسولی و. زنکام گفت ما نمیخوایم دیسه نمیشد دیگه که ایره دوای خو بتیم، دوای موش بتیم. بعدم که خو کردن مرا خیستاندن که یادم زفت کردن. بعدم دیگه باز به قتل رساندیم مشترکانه. اول با می چوقوی میوه خوری زدیم. بعد از چوقو میده شد که کار داد با من. با تور زد بعد از او که حقیق میکرد چون شراب میخورد عملی بود. حقیق میکرد چند تور میخورد می نزد. بعد از او که جان به حق سپرد دیگه جای پیدا نکردیم. گفت دمی چی ببریمش. همین تشناب چاله یکی بود. بعد اندم چاله. بعد باز رفتیم مزار. یک موارد در مزار بودیم. از خاطر و نفرها که در خانه شیشته بودیم. خانه از خود از این نبود. اصل از بچهش بود. بچهش در پاکستان بود. ماجرایی که از پاکستان آمد ایدم یک بانه کرد ما جنگ کرد. ما را از جا کشید. بعد آمدیم کابل در دیمزنگ خانه گرفتیم. یکونی ما در دیمزنگ بودیم. بعد از یکونی ما همین یک مشکل شد از خاطر کرای خانه نواقع شدم که رفتم کرای خانه را پیدا کنم بیارم بریز آدم بودم. بعد که آمدم گفت زن اولادا دوزه 3 رفتم دوزه 3 رفتم. روز چهارشنبه مرا بندی کرد. مزارات نگرفت تا شنبه را رخصتی هم آمد در بین. بعد ما راجعیم کرد در چی اینجا. د جان آغا نومي کس میرمن وایي خاوند یې په ایران کې و او له بل کس سره یې صیغه نکاح کړې وه او د خاوند د راتګ وروسته دواړو پلان جوړ کړ چې جان آغا له منځه یوسي. وروسته د هغه له وژلو هغه یې د تشناب په بدرف کې واچوي او دوی بلخ ولایت ته ولاړل. هغې خپل خاوند څه ډول په قتل رسولی؟ د قضیې د قتل په تړاو داسې وایي. فقط فیصل پیسه از خودش گرفتم، گفتم بگیر من پیسه بدید من یک ذره قهوه بیارم. قهوه آورد فیصل گفتم برو یک ذره زرموشم بیار. دمینی قهوه زرموشم انداختم، گولی خوام انداختم. خودش دیگه تابلت خودش خورده بود. وار انداختم و وضعیتش خراب شد. من دیگه گرفتم فیصل گفتم بیا دیگه کارشو بکنیم. باز گرفتم یک چاقو در گلیم زدم، دیدم که زیاد وضعیتش خراب شد خیرخیر میکنم. من قطعاتش از سر زدم، 2 تا تاورچه زدم. اول گرفتم گفتم بیا بریم در چوبخانه کنیم. دیدم که بیلمیل نیست در چوبخانه. گفتم بیا در تشناب گورش کن. آشغالای تشناب کشیدم، در تشناب چقیش کردم. پس آشغالایش در سرش انداختم. جان آغا نومی کس 3 ماشومان درلودل چې یو هلک او 2 انجونې دي. نوموړی ماشوم بیا د خپل د پلار د قتل د قضیې په تړاو داسې وایي. اسمم سید علی اصغر، ولد جان آقا. همین تو شب خواب بودم. پدرم از ایران آمده بود. 1 هفته شده بود دیگه. همیشه جمعه بود دیگه. همین تو خواب بوده که خیستم رویم خون داره. پدرم همین بچه زده
قد چاقو اول زده بود، چاقو که میده شد قد تورچه زد. باز ما را تهدید کرد، گفت با کسی گپ نزن نگنه شما را میکشم. خودی بچه ما در می خانه فکر که این خانه اونجا پدر و مادر خواسته، اینجا ما خواستیم. بچه این از او خانه آمده بود، پدر ما زده بود. باز ما را تهدید کرد، گفت با کسی چیز نگوی نگنه شما را میکشم. باز ما با کسی چیز نگفتیم. امو پیسه پدری ما گرفت، چیزای خونپور گرفت، خانه همه خود برد، آتش کرد چیزای خونپور، عکسای پدری ما تسکیریش. باز ما را برد مزار. یک ما مزار تیر کردیم، باز آمدیم در کابل پس دادیم مزنگ. ما را مهاجر ایران جور کردم، اونجا خانه گیر بریم ما تا یک ما بود. کرای خانه که پر شد، گفت من میرم پشت کرای خانه که برآمد دیگه نامد. باز ما را می همسایه ما برده بود د حوزه 3 تسلیم کرد. دغه ماشوم وایي خپل پلار ته ډېر ګران و، خو مور او بل کس چې پلار یې ورته په قتل رسولی و ګواښلې وه چې چاته ونه وایي. پدرم بسیار خوب آدم بود، قدیما خوب میکرد، نه لط میکرد نه دیگه. بسیار خوب آدم بود پدرم، ما را زیاد دوست هم داشت. د جان آغا د کورنۍ غړي وایي جان آغا د ایران څخه د بیرته راتګ وروسته 3 ورځې وروسته ورک شو. میرمن یې ویل چې هغه په ایران کې وژل شوی، خو د قضیې نور بیان په دې ډول کوي. کارمندای جنایی حوزه 4 بود 3 آمدن اولادایش که خانومش گرفته آمد. همین خانومش در گریان شد که خدا ببخشه برادرت ما رفتیم ایران. در ایران در بم ایران بم آمد، در فرقش خورد، تیکه تیکه شد، این قصیگه شد. ما را گرفتیم جمع کردیم، بعد را دفن کردیم. گفتم خب وقتی که شما را دفن کردی که بم آمد خورد و ای اما از ایران رد مرسده برگه خروجی داری؟ گفت نه. گفتم که نداری. کارمند جنایی حوزه 3 را گفتم میره تو بگی که خب از اینجا یک بگ ناپدید شده چی شد؟ بعد را گفت خب شما بیاین در اونجا اولادایش تحول بگیرین، چی میکنین چی نمیکنین. باز من واقعیت خیلی هم یک بگ بیدار شدم، حول شده بودم که باور کنم پاهای شیمه یاری نداشت که حرکت کنم، من میتونی پرسانم کنه. و اولادای از دیدم که دیدم واقعیت دست پایم خوش شد، دیگه عقلم کش نمیکردم. من بیادر خدا گفتم هرچی نباشه تو جوان هستی، به نمایندگی که من بیادر کلانتم، یعنی واسه وکیل برو تو همونجا ببین چی رقم گفت قضیه چیه، بعد به ما زنگ بزن. بازی رفتم اونجا، باز بیگو بود که بچه‌هاش آورد، خانمش آورد و من از پرسان کردم بچه قند پدر، من کاکایتم، خیر پدر در شک شدم، من کاکایت هستم، تو اولادی ما فرق نمیکنه، من هستم کاکای دیگه هست، هیچ تشویش نکن، بگو پدرت بچه‌م چی شدن. این در گریان افتادن پیش روی ما است، در گریان افتاد گفت کاکا او گابی که اونجا گفتیم او گاب نیست، پدرم ما کشتن. من میتونه جزئیاتش از خودش پرسیدم. گفتم خوب بچه میره چی رقم کشتن؟ گفت من دیگه اش نمیفهم. شب اونجا خواب بودم، بعد از خواب بیدار شدم دیدم که پدر مرنگ میکشه، ما را تهدید کرد، من سرخوده پاسپورت کردم. من سید علی هستم از پروان ولسوالی سرخپارسا. همینجا دمی اولی برادرم زندگی میکرد. همه با مدت 1 سال زیادتر برادرم در ایران بود. بعد از ایران نمده بود پس دمی خانه خود. همین فیصل نام با می خانه داخل خانه خود گیر کرده بود. بعد از او با دعوا کرده بود، ما به جریان نبودیم. بعد از یک شب به خانه ما به مهمانی آمده بود. بعد از اوی که به خانه برگشت دیگه این از ناپدید شده بود. باز تقریبا از این گپ 2 ماه زیادتر طول شده بود که می حوزه 3 برای ما همی اشتکایش همی سیاسرش با پشت خانه ما آورده بود که یا را میشناسی یا نمیشناسی چی تون میشه. باز ما کسایی کردیم گفتیم زنی برادرم هستی، برادرزادایم است. باز همی سیاسر که میگفت که برادری در ایران کشته شده، ما ایران رفتیم، در ایران کشته شده، بم در سرش خود ما با دستای خود دفن کردیم. باز رفتیم پس ما را برد حوزه 3 کارت 4 که است. از اونجا که پرسان جایان کرد و زمانی که چی شد امی زنی برادر ما قمی بچه گفت ما نکاح کردیم. باز به مو دلیل همو ینگه ما را به قید کرد، به برادرزادای ما را تسلیم ما کرد. بالا گفت از این تحقیق پرسان کو که چی شده بود چی نشده بود جلیانه.
باز ما که آوردیم به خانه ازش پرسان کردیم، گفت نه پدر مرا به بچه فیصل نام به قتل رسان، باز به داخل تشناب انداخت، ما را گرفته برد مزار. برادرزاده بود، ما را برد به مزار. یک ماه مزار بودیم. بعد از یک ماه مزار ما را برد در دمزنگ کارت 4 برای ما خانه گرفت. بعد از یک ماه بعد از خانه برد شد که کرای خانه را بیاره، دیگه نادرک شد. باز حوزه صاحب خانه شیا را برد به حوزه 3 که در کارت 4 از اونجا برای ما آورد تسلیم. د جان آغا کورنۍ د امنیتي ځواکونو هڅې ستایي چې د هغه قاتلین یې ونیول او د قانون منګولو ته یې وسپارل. باید این خون برادر ما ناحق نمانه. از جمهوری امارات اسلامی افغانستان میخواهیم باید خون برادر ما باید پس گرفته شود. دولت ما الحمدلله دولت ما اسلامی است، ما راضی هستیم از پیشش، خوش هستیم. ما حتی در مساحه‌ای که کار میکنم هم بسیار فعال است. واقعیت هیچ آواز هم تکان نمیخوره. در قانون و در اجرا کردن قانون و در اسلامی بودن خود دیگه واقعیت بی‌نظیره. خداوند دولت ما رو پاینده داشته باشه که از این قدم خوبتر و بهتر شه. ما راضی هستیم. دا چې امنیتي ځواکونه څه ډول بریالي شول چې د جان آغا نومي کس قاتلین ونیسي. په تړاو یې د کابل د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست داسې وایي. دا قضیه تقریبا 3 میاشتې مخکې کابل ولایت لسمه حوزه کې پیښه شوې ده چې دا یو زنانه ده، د یو نفر سره ارتباط نامشروع درلودی او د دې زنانه په اصطلاح خاوند دا په ایران کې اوسېدی او د هغه څه وروسته بیا دا راغلی دی دلې خپل کور ته. بیا دغه ارتباط نامشروع په اساس باندې دوی د خاوند په دې ښځې باندې هم پوهېدلی دی او په دې کس باندې هم پوهېدلی چې تګ راتګ دلته کوي او دلته ګزاره کوي او نامشروع ارتباط لري. بیا د هغه څه وروسته دوی د زنانه او د هلک دا تصمیم نیولی دی چې راسه دا کس مړ کړو، د خاوند د ښځې، او بیا یې په یو قسم دوا چې هغه مسموم کړی دی او د هغه نه وروسته بیا په تبرانو په چړو باندې وهلی دی خو شهید کړی دی دا نفر. د هغه څه وروسته دغه هلک او دا ښځه دواړه مزار ته تللي وو. په مزار کې تقریبا 3 میاشتې وخت تېر کړی. د مزار نه وروسته راغلی دی درېیمې حوزې ته د کابل ولایت، دلته بیا کور نیولی دی. خو د دوی په مابینځ کې څه مشکل راغلی دی، موضوع وړاندې شوې ده و دغه ته حوزې ته، د حوزې امریت ته. کله چې هلته تللې ده نو په دوی باندې شک سره راغلی دی چې دوی کېدای شي ارتباط نامشروع لري، ځکه د ښځې په تحقیقاتو کې مختلفې خبرې وې، مختلف تحقیقات یې ورکول. کله به ویله چې میړه مې مړ دی، کله به ویله چې په ایران کې دی، او کله به ویله چې یو ځای کې دی بل ځای کې دی. خو د هغه څه وروسته دوسیه په ارتباط نامشروع باندې جوړه شوې ده او دلته زموږ ریاست تحقیقات جنایي د کابل ولایت امنیه قومندانۍ مربوط ریاست ته راغله. خو په دې تحقیقاتو کې موږ مخکې ولاړو چې کوشش مو په دې کې وکړو چې اصلي موضوع باید موږ معلومه کړو چې اصلي موضوع څنګه ده. نو بیا موږ په دې کې د دغه ښځې یا د هغه مړ شوي سړي 3 اولادونه پاته دي چې په 3 اولادو کې یو نارینه، یو 11 کلن بچی دی او هغه نور 2 زنانه کوچني ماشومان نوړي دي. نو بیا مو هغه 11 کلن بچی راوغوښتی. خو موږ ته دا ثابته شوه چې دا اصلي د دې ښځې میړه چې دی دا وژل شوی دی او دا وژل کېدل هم د دوی په وجه باندې شوي دي چې دا کوم تماس یې سره درلودی یا د دوی سره تللي وو مزار ته. نو بیا مو هغه هلک نه د دې ښځې د بچي نه پوښتنه وکړه چې هغه 11 کلن دی. هغه وویله چې و زما پلار دا زما مور او د دې هغه کوم کس چې دلته تګ راتګ یې کوئ د دوی په توسط باندې مړ شو. دوی په چړو باندې وویل او ما ته یې ویله چې غږ به نه لرې که نه تا هم وژنو. نو بیا ما غږ نه سوی کولی. نو د هغه څه وروسته موږ ولاړو ساحې ته، لسمې حوزې مربوط چې په کوم کور کې دوی اوسېدل هغه کور ته لاړو چې ومو کتل دوی په هغه باتروم یا په هغه څاه کې اچولی و هغه سړی، هغه مو راوکښی او جسد مو راوړی چې هغه په تبرانو په چړو باندې وهل شوی و.